ولې ځینې ښځې د جنسي اړیکو څخه بد کیږي؟ څنګه کولی شو ښځه جنسي اړیکو ته تیاره کړو؟ السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مه شئ. هیله لرم چې جوړ روغبئ. دا چې ولې د ځینو ښځو د جنسي اړیکو څخه بد کیږي، نو دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ، په هر څه به پوه شئ. په سر کې باید وویل شي چې د میرمنو جنسي وړتیا څو برابره له نارینه‌وو ډېره ده. میرمنې د جنسي اړخه عاطفي انسانان دي، په دې معنا چې د جنسي فعالیت څخه وړاندې مینې، عاطفي او چمتووالي ته ډېره اړتیا لري. ښایي پوښتنه پیدا شي چې جنسي اړیکو ته د میرمنو نه لیوالتیا په څه معنا ده؟ په میرمنو کې د جنسي میل نشتون یوه جنسي اروايي ګډوډي یا د جنسي میل نشتون په دې معنا چې میرمن جنسي اړیکو ته هیڅ علاقه، شوق او حوصله نه لري. دا جنسي ګډوډي په څو ډوله ځان ښودلی شي. لومړی ډول یې فزیکي اړخ دی، یعنې جنسي غدې له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي چې عموما د میرمنو په بدن کې د استروجن هورمون کچه راکمیږي او د دې ګډوډۍ لامل ګرځي. دویم ډول یې په ناڅاپي ډول پیښیږي چې لاملونه یې توپیر کوي: اضطراب او له جنسي اړیکو ویره، چې واژنیزم یا د جنسي اړیکو پر مهال د ښځینه جنسي غړي مکمل بندېدل منځته راوړي. میرمنې د واژنیزم په نوم یوه اروايي ګډوډي لري چې له شک پرته د دې دا ستونزه هم رامنځته کولی شي. بل دا چې ځینې میرمنې د 45 تر 60 کلونو پورې په ذاتي ډول بېمینه کېږي او دا یې د عمر او سن غوښتنه ده. نرنو ستونزې هم پرې منفي اغېزې کوي: ژر انزلېدل، نه انزلېدل، د اړینو مهارتونو نه لرل، سستي او ټنبلي. دا ټول د میرمنو لپاره هم مهم دي او پر جنسي لیوالتیا باندې یې اغېز کوي. په عاطفي اړیکه کې ستونزه یا د مینې او صمیمیت نه لرلو ستونزې، د خولې خبرې، د بدن خبرې، لمسي چارې او د بدني پوهې نشتون ځینې اروايي ستونزې لکه ژور خفګان، اضطراب، ذهني فشار، ټروما او ویره هم په میرمنو کې جنسي لیوالتیا د کمیوالي لامل ګرځي. ګران دوستانو، ویډیو مو همدومره وه. هیله ده خوښه شوې مې وي. که مو خوښه شوې وي، درسره لایک یې کړئ او که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې درسره سبسکرایب کړئ.